سړی هغه چې کردار او کرتوتونه د سړو وي. په لباس خر ته پرتوګ ور واغونده خرم سړی شو، ټوپایت خر ته ور په سر کا خرم سړی شو. په ټوپو په لباس څوک نه سړی کیږي، سړی کیږي هغه چې د چا زندگی د جناب محمد رسول الله په نقش قدم باندې سړی کیږي هغه. مونږ مليانو کې دا کمزوري ده. مونږ غریب سړی بیړه تباشي په منځونو کولو مونږ ته د سړی زوی نه ښکاري. معتبر کا کال کې د اختر په ورځ چېرته راشي، دی خو کالیز دی که نه؟ کالیز دی. کال کې راشي په خیر مولانا صاحب اختر دی مبارک شه، په خیر تاسو خیجی. دام شکر دی چې اختر په ورځ منزله خو راځي که نه؟ ما ته وګورئ، دام شکر دی چې اختر مونځ ته خو کم از کم انا لله وایي. ته په دې څنګه شکر وباسې چې ټول کال د فرض مونځ نه دی کړی او د اختر واجب مونځ ته راغی. که د اختر مونځ چا ونم کو نو پې نه کافر کیږي، او فر مونځ چې قصدن یو قضا کو نو پې کافر کیږي. فرض مونځ به نه کوي، تراوله شیطانت له به جومات نه راشي. خیال هم راغی. بیا چې کوم جومات کې حافظ ولاړي اوږدې تراویح ټول به تختي لنډ امریکنی انجن ملا به صحیح کوي چې زر تراویح خلاصېږي. دا سړیتوب والکانو زما دې په خدای باندې قسم وي، که په دنیا کې تاسو د خدای قرآن اورېدو ته اوزګار نه یئ، نو په قیامت کې بس تاسو بخنې تم خدای اوزګار نه وي. تب وایي چې یا الله زه مسلمان هم نو الله به ورته وایي چې ته هغه مسلمان یې چې اذان به دې واورېدو جومات ته به نه تلې، چرته به چې زما کتاب لستی کېدو نو بل جومات ته به دې منډې والې چې زر خلاص شم. نو که زما د قرآن نه په دې تښتېدی که څه بل کار کې مصروف یې بیا هم خیر دی، نو د حجرې ګپو دپاره دې ځان زه روزګارولو چې ته په دنیا کې زما قرآن اورېدو ته اوزګار نه وې، نو دا د قیامت ورځ د زه ستا بخنې ته مزګار نه یما. په خوړ کې سیلاب هغه سړی وړي چې ودی چې ویخي او خوړ پې راشي او طرف ته تې منډه کي ځان تې بچ کړي. عزیزانو نن تاسو د کوواټ یا دا څه نام دی د دې کلي نصرت خیلو خلق زه ګرموم نه، ټول پاکستان مسلمانان سیلاب وړي دي. په باب د دین کې د ټول ملک مسلمانان سیلاب وړي دي، ارسله تکړه دي سیوا د دین نه. هر یو کار ډېر په شوق کوي سیوا د دین نه. که تاسو وایئ چې دا د سیرت جلسه د مونږ وله راغلي یو، نو د سیرت جلسې ته راتلل کمال نه دی، بلکې صورت او سیرت د رسول جوړول چې دي دا کمال. تس جلسې ته خو باسې په دې لاره څوک تېرېږي او بدري یا به کینی پکې، دا کمال نه دی. سو پورې چې صورت او سیرت د رسول نه جوړ کړي تر هغې پورې مسلمان کې دین شي. نو ما عرض کولو چې دا ټول ملک سیلاب وړی دی. تاسو وګورئ موجوده برسر اقتدار طبقه څه چغې شروع کړي دي، اسلام 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 اسلام. دا دی راغی او را روان دی او که خیری پې د خدای یو که نه جی. اوس حیران یم چې د کوم طرف نه را روان دی او کله به را رسی. پیاده را روان دی، یعنی په خپله خو امریکې تم په 2 غنټو کې ځان رسې او اسلام دی په 15 کاله کې راونه رسولو پاکستان ته. 14,000 میل نندلې او سبا امریکا کې او د اسلام 15 کاله وشو شپږ چې تر اوسه لا نه دی را رسېدلی. یوه اوس په دې تاسو څه پوهېږئ چې دوی کوم کمیشن کینولی دی
اسلامی نظریاتی کونسل دے کس شے ورتوي دوی قرآن او حدیث نا تمام دی چې دوی اوس تمامي ایما ما ته ګوره او پټکی والا دیخوا ګوره څه چل شوی دی زه د کم ځای نه تاسو ته راغلی م تاسو کله چرته ګورئ کله چرته ګورئ دیخوا ګورئ دیخوا او چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر ما تماشائے تو کردم تو تماشائے دیگر زه تاسو ته ګورم او تاسو عام طور باندې دادا شیخان چې دي د خدای ساده بالکل په خبره نه پوي ناستی سرم خوځي خو کدي جمعات نه بار دي ته تاسو کو چې څه وي خدای کو پوي پیری شو خو ډیر خیر لګیاو نو زه ته ګوري عقل بکلس د کوي خدای بنده او تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ مونږ سپینګری شو نه عاقلان شو نه بالغان ما سه نه بالغ سوچ کوي فکر وکړي ګیریم پرېخي دي منځونه کوي خکارونه کوي په خبره ځان پویا وا مسلمان یوازې دې ته نه وایي چې هغه به تسبیح ور سره وي منځونه به کوي مسلمان دې ته وایي چې د غزا په وخت کې به غازی وي د منډې په وخت کې به سپایي وي د مړي اوچتولو په وخت کې به مزدوري د سیاست په وخت کې به د ټاپ سیاستداني تاسو هغه ښځې نه وشرمېږئ چې نن په اخبار کې فوټو راغلی دی د روس یو جنۍ ده 7 میاشتې پاس په خلا کې تېرې کړي پاکستان زه خو چې د پاکستان نوم اورم کرکه راځي کرکه دوی امریکا راکټ اسمان ته والوځي دوی په پردو غلو ټیزونه اچي صفت دلته دا پاکستانیان غټ سری کوي امریکای خو راکټ والوځولو کنه او جی دومره موده روس راکټ ول نو غول دومره سوټه غول چې د امریکای کړي دی او ټیزونه په تاسو اچوي تاسو سوالو زول اسلام کې خو قانون دا دی چې تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون د اسلام قانون خدا دی چې وړاندې کم نیکان تیر شوي دي دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او تاسو باغی نه کی اغي له داغي عمل او تاسو له تاسو عمل یو سړی غور نک چرته بزرګ او نیک تیر شوی او نو سه چې په خروس وریږي و هر د میا ده میا څه مطلب شو میا څه معنا د نیکانو اولاد د موږ د بدن اولاد چې دا د نیکانو اولاد دي کدا د میا صاحب نو سید زد آدم علیہ السلام نو سیما تاسو پوه شئ په خبره بنده عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے ویدانو فی خفی السور فلان صاحب بینا تپوس با د پلار او د مور نکی نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو او زوی کافرو یا اللہ زوی میں غر کی گی اللہ ورطاو انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح دا دستا زوی ندے چھ دا عمل ستا پشان زوی با دا پلار پنے کئی نخلاسی گی و پلار با دا زوی پنے کئی نخلاسی ای خیال استو محال استو جنون دا یو بلے ون توب دے چھ پا منکر آسخت دیو جنا سوچو کئی تسپی منزون دا در خکار ہوئی تسپی پلاس کی پجمات کے ناس تلخو خون کوي لیکن تورا پلاس کی پا میدان کے ادھر دل ڈیر خون کوي تسپے پلاس کے پجمات کے ناس تلخو خون کوي لیکن تورا پلاس کی پا میدان کے ادھر دل ڈیر خون کوي ولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد میدان مجاہدو اغین رستو مرد میدان مجاہد ابو بکرو عمر و عثمان و علیو دغا زمون دین دے دین سوا بل لار خدای تتلے ندا دغا لار با اختیار ہے تب آلہ مسلمانی خبر ہو رہی جنت او دوزخ جنت یو لالچ تے چې قرآن در کړی دی چې پکې به دای
جهنم یو عظیم قهر مظهر دی د پروردگار عالم. بنیادی شی بل دی، بنیادی شی دا دی چې ته عاشق او خدای معشوقه ده. په دې خبره پوهېږي؟ نو مقصود به ذات شی به ستا په زندګۍ چې وي د معشوقې رضا لټول وي. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے. خیال ہم راغی جی. نو عرض میں داو چی مقصود بے ذات شے آدم محبوب رضا دا. اس تب سکے تب لیوانے پدے سرک بزے دکان تب ناستے موچی توب بکے دفتر کے بابو بے لکل بکے. ہاں 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 یار دغه وخت کې معشوقې سره رابطه څنګه ساتم؟ دې وخت کې ساتل کېږي دست بکار و دل بیار. کې دې نشي دست بکار و دل بیار. لاس به کار کې اختی او زړه به یار سره خبرې کوي. کې دیش لاس کارم کوا او الله 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 الله. دا غرض ما ته چا تسبیح را کړی دا ما عجیب کی هدیا سے کله کله د سیو ګورم. نو زما چې په دنیا د خدای کې بل وظیفه مشته سیوا د دینه چې الله 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 الله. څوک چې پچا مې ني نو د خپل معشوقې د ذکر نه بل وظیفه هم چرته ای خبره کا صوفي سیم نشته دی. دا سر باندې نکریزي ولی مګلی نه څه چل نه نه خیر دا شوقونه دي د چا څه شوقي د چا. عزیزانو غوږ کې دی په دنیا د خدای کې لویه مزه او خوند د دې نه بل څه شي کې دی چې سړی شپه ورځ وایي چې الله 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 الله. جاوید خو درنه نورې نورې وعدې واغستې او وعدې په خپل ځای ټیک دي د سره کوي. نن خدای سره دا وعده وکړي چې یا الله د ضرورت نه سیوا به بله خبره نه کوم، نورې خبرې به مې صرف دایي چې الله الله الله. مجنون جوړ کوي ځان نه په ګوته په دې ځمکه لګیا دی لیلا لیلا لیلا. هلکه دا څه کوي ورته وایي مشق نام لیلا میں کنم مشق نام لیلا میں کنم د لیلا د نامې مشکو ما چرانه چرته هیرنش. پدې سکیږي پدې سکیږي ورته دا ماتم پته ده چې پدې څه نه کیږي لیکن خاطر خود را تسلا میں دے ہم. نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت. مشق نام لیلا میں کنم پدې سکیږي وہ خاطر خود را تسلا میں دے ہم. پڑھلا پہ تسلی ورکو کپ مجازی عشق کے مجنون د لیلا نم په شګو کې لیکي اوړله پہ تسلی ورکي. نو خدای خو محبوب حقیقی دی کنه. لیلا یو انسان او پیدا کړي خدای و. نو یو انسان چې داغه حسن داسي چې سړی لیونه کی نو دغه حسن چې چا پیدا کړی دی چې اب څنګه چې سړی باندې لیونه کوي. بیا دا حسن چې نن دی سبا بنئ نن دی او سبا بنئ او هغه حسن چې ابد الاباد د پاره به په یو حال. امام ترمذی رحمت الله علیه یو باب قائم کړی دی په ترمذی کې باب السوق فی الجنه. جنت کې به یو بازار لګي دا جنتیان به راګرځي راګرځي. ها ها الله ورته خوشحال شوي یا الله ډېر نور څه غواړئ وای ساجت نشته وورګه یو شی پاتې دی. نو ملائکو ته وای زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجاب چې دی دا لري کوي. نو د اهل جنت او د الله منځ کې حجاب بلری شي چې لري شي دا جنتیان به خدای ته وګوري
قرآن کې راغلي دي وجوه یومئذ ناظرة وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري ووجوه یومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة ډېر مخونه به په دغه ورځ باندې خړ وي او دا به یقین وي چې اوس باغه معامله ما سره وشي چې د ملا ډوکی راته مات کی دیدار بوش اهل جنت به ټول بیوش نو پروردگار ته به التجا وکړي چې پروردگارا دا ټول جنتونه دا ټول نعمتونه خدایا دا ارڅ قربان دي خو چې دا مزه یو ځل بیا نو مقصود به ذات شی جنت نه ده مقصود به ذات شی نعمتونه نه دي مقصود به ذات شی د عاشق په ژوند کې د محبوب دیدار وي په دې خبره پوهیږئ مقصود به ذات شی تاسو بداوي چې خدا مونږ بل کار بنکو خدا محبوب به ګورو کلا ګورو به کلا دغه سه تاسو غوند یو بزرګو نیمه شپه دا لګیا ده الله 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 دا غانه جذبه کې راغې وی یا الله زهر وخت ویم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم ته هم ولا یو ځل چې زدایم کنه आवाज ورته وش چې گفتا الله تو لبیک ماست گفتا الله تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگان غصه کې ولې داستا الله چې کوم دې دا زما لبیک دی نیمه شپه د ټوله دنیا او د پرته د او تعالی الله کې که زه درته حاضر ولاړ نه وی زه در سره نه وی نو تعالی مې دا توفیق نه وی درکړی تا به الله څنګه ویلی عزیزانو نور هېڅ نشته دا ټول فضول دي دا وهم دی که دی نو صرف الله دی هغه ذات ته چې چا په دنیا کې ته پاللی چا د مور په خېټه کې ته جوړ کړی کم به قبر تاله جوړی او کم به قیامت تاله جوړی او کم به جنت تاله جوړی بل څوک خزا دې دا دنیا کې کور تاله جوړ کړی دی اوم کدی ګټله خزا کینی بیړه دې غر کړه بچی دي دي د لړمې د بچو غوندې په تاختۍ تا خوري 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 چې سو پورې مردار نه کنه جی رور دے آدھے مال لغلی پلار دے کس دے ورکول دعا در تکی کی نہیں کافر کئی دے ورپسی دا ټول وهم دے قربان دا آغا ذات نا چی چاہتا دا نیست نا ہست کرے دا عدم نے موجود کرے بیا بدی عدم کی او پا قیامت کے بدی بیا را پیدا کی او زانتا بدی ادھرے خبر دا آغا دا دا بادشاہ وینزاوا ټول ورځ به خدمت وکړو د شپې به په یخو اوبو اودس وکړو نیت به وتړلو 15 سپارې به یو رکعت کې ویلو 15 بل رکعت سار بانګ مال به چې کېده من الجنة والناس به که 2 رکعتو کې به قرآن ختم به که په سجده به پرېوته چې الله ته په ما مینې خدای ستا ما سره ډېره مینه ده بادشاه چېرته را پاسېدلی و بونګار واورید چې کوټه سره غوږ کې خدای دا چغي وای چې یا الله ته په ما مینه بادشاہ په دروازه لري کوي بے وقوفه دسه مو آیا چې خدای ته په ما مینه دسه وای چې خدای ز پتا مینه هغه ورته ز بے وقوف ته زه د ورځ استانه او کارم د شپې څه کوي چې زما او زما د محبوب منځ کې رااله ز خپل کار کوا کا په ما مین نه تاله بادشاہي درکړې او ټوله شپه د پروته کا په ما مین نه د ورځې مستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې میزان ته ودرې د خپل کتاب د تلاوت توفیق په نفلو کې کا په ما مین نه دا توفیق به مال راکړي عزیزانو هغه وخت کې پوه شه چې خدای پتا مین دی چې تازان ته ودرې تازان ته په سجده وغورځي تازان ته په جړات یو وخه چې د شپې را پاسې دي
او یو اوخه د الله د پاره د سترګې نه توی شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابد الاباد د پاره په دې سترګو جهنم حرام دی. یو اوخه کوم سترګې چې د شپې خدای ته وجاړي ابد الاباد د پاره په جهنم حرام. زما عزیزانو نور څه شي دي په دې کائنات کده نو صرف د خدای ذات. او بیا خدای په خپل خدای کې کومه مهرباني چې په جناب محمد رسول الله کړی دا دای بیا په بل چا نه ده کړی. کومه پیرزوینه چې او داغه ژوند څنګه و زندگی څه وه. عرفات په میدان کې ولاړ دی صحابه او ته تقریر کوي چې صحابه پاغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا به د خلقو نه لاړه شي. حیا به په چا کې پاتې نه شي. پلار به د زوی حیا نه کوي، مور به د لور نه کوي، رور به د رور نه کوي، امی به د ملا نه کوي. حیا به لاړه شي. د یو ټکي باندې سوچ سره وکړي. زمون ملکی لیول باندې حیا لاړه. ظلمه لک بی بربنده خزه به ځان سره روانه کړي. دنیا به ورته ګوري داسې لوپټه به ور په سر کړي چې دنیا به په تماشای او په لاره به رواني خبرې کوي. دی الک له به دا حیا نه ورځي چې د عزیزان تربوران قوم خلق ټول راته ګوري او زه ښځې سره بربند روانه. داسې ده که نه ده؟ چې لږ په خېټه موړ دی لږ او د روټۍ دره کې ولګېده اول کار یې دای چې ښځې نه بورکه کوزه کي او بربنډه یې ځان سره ګرځوي. ځوانې او پیغلې لوڼه په دې سړکو بربنډې ګرځي او تمام اعضای جسم یې داسې لباس یې جوړ کړی چې د بدن یو یو رګې پکې ښکاري. دا خلق چې څه وخت کې کینی نو دا زه او تاسو چې یو دوی ځان ته معززین وایي او مونږ ته رزیلان وایي. دا مونږه پرتوک چې اغوندو او ګریم پریښي دي او چرړې مرړې سر نه تاو کړي دي وایي دا رزیل خلق دی. د شریفو خلکو دوی سره چرته وخت تېري. یعنی زمونږ ښځې چې بورکه کې ګرځي نو مونږ رزیلان یو او د دوی ښځې چې شاملات دي نو دا معززین دي. تاسو پوه شوئ؟ مونږ رزیل شو چې د مانځه وخت راشي مونږ جومات ته ځو دوی کلب ته ځي. دا معززین دي او مونږ رزیلان. چې د جنازې وخت شي مونږ راشو د مسلمان جنازه کو دوی لرې ولاړي. دا شریفان دي او مونږ رزیلان. تاسو د خدای کمقل یې دا واورئ چې سرمایه‌دار او مالدار سړي ته ټوکرای ټوکرای مه کېږئ. تاسو چې د خان نوم وارو یاسې ورته داسې تخنیږئ. خیال م راغی جي مالدار سړي ته هسې داسې نینی چینی کېږي. په ارام کښېنئ. که یو مالدار ته سړی په دې نیت پاسېده چې دی به ماله څه راکي او دولتمند دی څه به راکي درې سي ایمان د دې سړي نه لاړ شي. په دې نیت سرمایه‌دار ته پاسېدل چې دی به څه راکي درې سي ایمان ته لاړ شي. په دې نیت پاسېدل چې میلمه دی په خیر رالی دا ښه کار دی. په دې نیت چې دا سرمایه‌دار دی ماله به څه راکي درې سي ایمان ته لاړ شي. غلی دست بکار او دل بیار باندې عملو کوي. ابست عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. دنیا بڅي او د دې دا خلق بڅي. قسم په خدای دې خدای دې ما په دې نه ګناګاري. زه چې دوی ته ګورم دوی پورې سرونه نشته کاڼي ور پورې تړلي. د سړي بچی هغه چې کارونه د سړي توپ کوي.